هیله ده چې ټول به روغ جوړ یئ او تر دې دمه خو زه په خیر سره ورسېدلو. نن به موږ فورم شروع کوو. ښه فورما اکثره څه دپاره تاسو به تللی کوم ځای کې پر مثال مکتب کې داخله اخلی یا همداشان د یونیورسټي کې مو داخله اخیستې، کورس کې مو داخله اخیستې وي، تاسو ته یو فورم درکوي، هغې کې تاسو ډکوئ. صحیح ده، فورم ډکوئ، تاسو ډیټا ټول هغوی سره جمع کېږي، هغه نه پس تاسو داخله درکوي او تاسو ځای کلاس کې کېنئ. همداشانتې د معلوماتو راټولولو دپاره چې موږ غواړو د کسټمر نه ډیټا راټوله کړو، نو موږ فورم جوړو. ویب پیجز کې تر ټولو مهمه برخه چې د یو تر هغو نه دا ده. اکثره ویب پیجز کې ټولو کې چې دا موږ فورم جوړو په مختلفو طریقو سره، مختلفو ډیزاینونو سره. خو د ډیزاین دپاره ما تاسو ته مخکې ویلي چې موږ CSS همداشان د جاوا سکرپټ کې بیا موږ کار کوو، پکې اکثره چې ډیزاین ورکوو ځینې شیزونو ته. صحیح ده، هم فنکشن یې ورکوو که نه، فنکشنالټي. نو بیا چې د هغه نه پس ما تاسو ته بل سټپ وویل چې مختلف قسمه ډیزاینونه جوړېږي. نو تاسو به هغه ته ټینشن نه کوئ، صرف به زده کوئ. HTML ضرور ده، ته چې په HTML کې کوډ نه کړې، سټرکچر یې جوړ نه کړي، نو ته نشي کولی چې ډیزاین ورکړې هغه برابر کړې. اوله خبردار ته HTML کې ځان به پوه کړه چې HTML کې به ته څنګه فورم انټر هغه کوې، سټرکچر به څنګه برابروي، څنګه به ډیزاین کوې، نور سټایل او هغه شیزونه بیا موږ وروسته ښه په آرام سره کوو. نو راځو خپل فورم شروع کوو. لکه مخکې مو چې موږ فورم ویلی و، ټیبل مو ویلی و، ټیبل کې موږ د ټیبل ټیګ اخیستلو، سټارټینګ او کلوزینګ یې لرلو. همداشانتې به تاسو فورم په نامه باندې ټیګ سټارټ کړه. ښه په آرام سره درس ته وایم، ښه په دقیق سره ورته ګورئ. ویډیو لږ اوږده ده، خیر درس مهم ده، امپورټنټ ده، ویډیو اوږدېږي، کار پکې ډېر کوو چې عمري ده نه بیا هېر نه شي، داسې کار پکې کوو، بنیادي کار په فورم کې کوو، ځکه ضرور د خلاصون مو نشته. یو څه نه خلاصون نه هغه باید یاد کړو، وروسته مړه ته په کار کېږي، ولې نه یادوو. نو راځو زه ښه دقیقاً کار کوم. دلته ما ځان سره لیکلي دي تر څو مانه چې پاتې نه شي. انسان د ویډیو کې لګي ونو ډېر شیزونه بیا زموږ نه فاتې کېږي که نه. ویډیو هسې امپریشن لري، په دې خاطر چې فاتې نه شي نو دلته ما لیکلي دي او په یو باندې زه کار کوم. راځو ګوره، صرف ما سمپل څه وکړل، یو فورم مې واخیستل. دا کوډ به زه د دغه ځای کې ښه جدا ولیکم، هېڅ سم مې نه دي کړي. ګوره تاسو به د فورم په نامه باندې یو ټیګ واخلئ، دا سټارټینګ شو، دا کلوزینګ شو، واخیستلو. د دې دننه اوس موږ راځو څه کوو، اوس موږ لیبل اخلو. لیبل مطلب دا ده، لیبل به زه درته وایم چې لیبل مطلب څه ده. لیبل مې پر مثال واخیستلو، نیم نه پس موږ څه کوو، انپوټ مطلب دا ده چې یوزر به راځي، زموږ کسټمر به راځي، هغه ته به څه کوي، یو ډیټا خو به ورکوي که نه. موږ خو فورم مکمل د انپوټ دپاره وي چې یو کس راشي کې ډیټا څنګه کوي، ور واچوي، پوټ کړي او هغه بیا موږ ځان سره په ډیټابیس کې جمع کوو. دلته به راشو، د دې ټایپ به زه اوس واخلم. دا کوم انپوټ چې اخلم دا څه شی ده، نمبر ده، نوم ده، څه شی دی، ایمیل ده، رنګ ده، کلر ده، نه دا ټیکسټ ده، سمپل ټیکسټ ده. ټیکسټ په نامه باندې څه کوم، یو انپوټ اخلم. دا کنټرول ځان سره سیو کوم او د سیو کول نه پس راځو چې سیو مو کړلو، سمپل راشي کوم ځای کې چې فایل وي، دا زما فایل ده، ټیکسټ ایډیټر سره مې اوپن کړی، نوټ پیډ. اوس به زه د براوزر سره اوپن کړم تر څو دا موږ شو کو. راځو ګوره دې ځای کې زما سره څه راغلل، دا وګوره یو خانه جوړه شوه او دې ځای کې ورسره نیم لیکل شوی و. څه معنا دا چې د نیم د په دې ځای کې باید په دې خانه کې څه ولیکل شي، نوم ولیکل شي. اوس که ته راځې په دې ځای کې نمبر لیکې نو ته کوپر کوې، صحیح ده، مکمل کوپر ته به وځې. کو دلته به ته نمبر نه لیکې، دلته به ته څه لیکې، تا ته ویلي چې ته دې ځای کې نوم ولیکه، نو راشه ته په دې ځای کې خپل نوم ولیکه، صحیح ده که نه. تاسو کولی دې ځای کې صرف یوازې نوم وکړئ. دا چې شو، دلته کې ما یو لیبل ورکړلو، دا لیبل خام غوندې ښکاري. که تاسو غواړئ چې دا بولډ راشي فی الحال د پریکټس په توګه باندې، نو صرف سمپل داسې وکړئ چې دغه بولډ کوي، بولډ سره واخلئ، یا کوشش وکړئ چې دا تاسو سټرانګ اخلئ. که پریکټس کوئ، سټینډرډ دا ده، اصل کې قانون دا چې تاسو به دا څه اخلئ، دا به لیبل اخلئ. خو په دې خاطر باندې چې تاسو ته واضح ښکاره شي او پوه شئ په اندازه څه اخلم، دا ما په بولډ واخیستلو. نو سټینډرډ هم درته وویل، همداشانتې که ځان د پوهېدو دپاره ښه دا رقم ته به واخلئ. ښه یو انپوټ خو ما واخیستلو، لیبل یې نیم شو. دې کې به څه کېږي، ټیکسټ به خلک به ورکوي، خو ټیکسټ کې به څه صرف به یوازې زموږ کسټمر کولی شي چې څه وکړي، نوم پکې انټر کړي. بیا به زه بریک ولګوم. بریک په دې خاطر باندې چې تر څو د دوی تر مابین څه وشي، فاصله راشي، د یو انپوټ او بل انپوټ تر مابین فاصله راشي. ته 15 بریکه لګوې، 20 بریکه لګوې، هغه ستا ډیزاین باندې پر هغه کوي. خو زه 2 لګوم چې تر څو ځای زموږ سره کم نه شي او کار پکې ډېر زیات وکړو. دا خو مې واخیستلو. یو بل لیبل اخلم، لیبل سمپل، زه به تاسو ته خیر سټینډرډ کار به وکړو. لیبل به واخلم او لیبل کې به زه څه ولیکم، اوس مابین ګوره سټارټینګ اینډینګ به دواړه وي. لیبل په منځ کې به تاسو چې دا هر څه لیبل ورکوي. فرض مثال د بل انپوټ کې زه ایمیل اخلم د یوزر نه یا د کسټمر نه، نو دا ما ایمیل واخیستو، د ایمیل نه پس به راشم او انپوټ دپاره به زه یو ځای برابروم که نه، چې د کوم ځای کې دا ایمیل ولیکي، هغه دپاره به انپوټ اخلئ، انپوټ کې به همغه ټایپ مربوطه ورته لیکئ. که زه دا ټیکسټ واخلم نو دا به بیا کوپر شي، یعنی د ایمیل ځای کې باید څه ولیکل شي، انپوټ څه وي، زموږ سره ایمیل انپوټ وي. تاسو به اصل خبره زموږ سره مین کار، زما فوکس په څه شي باندې پوم کې، هغه تاسو ته انپوټ ښودل دي چې تاسو په انپوټ باندې ځان پوه کړئ. ګوره اول زموږ سره ټیکسټ شو، دویم زموږ سره کوم انپوټ چې هغه زموږ سره ایمیل شو. دا به زه سیف کړم، کنټرول سیف الټ ټیپ سره به زه دا هغه چینج کړم، براوزر ته به راشم
او بیا به راشو دې ځای کې به ریفریش کو دا وګورئ دا زما سره نیم شو او دا خانه زما د څه دپاره شوله دې ځای کې به کس راځي نیم به لیکي او دې ځای کې به څه کوي ایمیل به لیکي ښه د دې دپاره تر څو موږ نور هم لا بهتره پوه شو پې داسې کوم تاسو ته زه یو دغه اخلم بټن به اوس واخلو بټن د څه دپاره سبمیټ دپاره کله چې یو کس راځي فورم ډکوي دا خو آنلاین ده کنه دا خو څه دغه نه نشته ته به دفتر ته راوړي او در به یې کاغذ نه دا به څه کوي په یو سبمیټ بټن به یې په هغه باندې به دی کلیک کوي نو زه به دلته کې سمپل انفوټ واخلم او انفوټ دننه کې تاسو نور لیبل میبل ضرورت نشته د خپل ور سره لیبل لازم ټایپ به واخلم ټایپ زمونږ سره بټن دا اوس کوم بټن دا زمونږ سره سبمیټ بټن فرض مثال شول دا زمونږ سره دا مې واخیستلو صحیح ده دا به اوس په حال څه کوم کنټرول سره سیو دلته راځم او دا به ریفریش کوم ټیک شو دې ځکه ګورو سبمیټ بټن راغله او چې هر کله یو کس راځي دې ځکه نوم لیکي خپل او دې ځکه راځي ایمیل لیکي کله راشي ایمیل نه لیکي او دا سبمیټ کم ګوره دا ماته ایرر راکړي دا ما اوس ټیکس کې دا خسته وای دا بیا نه راتللو په دې خاطر باندې چې دا ایمیل انفوټ کې صرف نو دې ځکه موږ ایمیل ورکو اوس به دا مجبور ده چې کې اډریټ مو لګي او جیمیل مو لیکي د دې نه پس بیا دا کول شي دا څنګه کې سبمیټ کې زمونږ سره په دې خاطر باندې خو خوشو ان شاء الله اوس د دې نه پس موږ راځو په سبا نه کو یو بل بټن دا زمونږ سره هغه ماخلو هغه انفوټ به زه واخلم هغه به زه ریسیټ واخلم څه شي اخلم ریسیټ مطلب دا د کتر راځي فورم ډکوي او په مابین کې تاسو څه شی وشول یو غلطي شانتي نه وشوله څه نوم دی غلط کړی دی ایمیل غلط کړلو نو ته نشي کوی چې بیرته دوباره غټول ونه یا بر د غلطي شي وي نو په دې خاطر باندې موږ یو بل بټن اخلو چې غته سو ویل کیږي ریسیټ ویل کیږي ډایرکټ به دې سره څنګه کې به واخلم لاندې را نشي نو خبي چې لاندې نه راوړي به بریک نه لګوي صحیح ده اوس په حال بریک نه لګوم او دې ځکه زه ټایپ ورته اخلم څه زه ټایپ اخلم ریسیټ په نامه باندې به زه یو بټن ورته واخلم ته به زه کلوز کم کورس باندې شول دا ټایپ تر مابین بس سپیس ورکو او دا به سیف کوم را به شو بیرته خپل براوزر ته دا به ریفریش کو اوس وګورئ زموږ سره دوه بټن جوړ شي او سبمیټ او بل ریسیټ را سره په حال جوړه شول نو که زه دلته کې ولیکم چې نیم او دلته کې راشم پر مثال ته ایمیل واچول او ایمیل کې سره نه غلط شول یا زپر راغلو زم چې دا ریسیټ شي دوباره فارم بیرته سره خالی شي ریسیټ باندې کلیک کوي فارم تاسو سره خالی کیږي که په سبمیټ باندې مو کلیک وکړو نو څه کیږي زموږ سره ډیټا راځي چرته زی تاسو عزیزي بانک اکاونټ ته زی نه هغه بانکونو اکاونټ نه زی دا به تاسو یو ډیټابیس لګولې وي ایغه ته زی په بیک اینډ کې بیا موږ ډیټابیس باندې کار کوو ډیټابیس ته جوړو نو چې هر څه ډیټا راځي هغه سبمیټ کوي هغه بس تاسو هغه ډیټابیس ته اتوماتیکلی زی صحیح ده کنه چې تاسو سبات لې او بانک والا نه وړل دی اکاونټ وکړي چې ما ډیټا انټر شي نه دي د پر موږ څه کوو بیک اینډ کې یو ډیټابیس جوړو هغه د پر بیا سبمیټ باندې چې کله یو کس کلیک کوي هغه ډیټا بل ته کې زموږ سره سب کیږي خدا خو وشول د خوري بدرنګ ښکاری دي کولی نه مدا شعر او باسو صحیح ده کونج کې سی به پریدو ما بین ته به کو دي ما بین کول لپاره فورم زه غواړم چې مکمل فورم ما بین تشي نو په دې خاطر به تاسو راځي د فورم ټیک ته صحیح ده دې ځدان تاسو عمومي فورم موږ غواړو فورم ټیک ته چې کله راغلو په دې ځکه مخ کې موږ کیسې کړې وي کرته چې یو کال مخ کې دوا نو دا کیسې موږ چې کړې وي الاین موږ ویلې الاین څه د پاره کله چې موږ یو ټایټل غوښتو الاین کو ما بین ته راوړو خې طرف ته وي چپ طرف ته یا هم دا شان نور څه بول نو په دې خاطر موږ الاین او دې پر درې ویلیوګانې وي سنټر لیفت رائټ خو زه غواړم چې دا کم ځای ته کما لیفت نه خاص امتحان دا بس کو سنټر ته به کوم سیب به کمپیوټر ته وراشم براوزر ته دا به زه ریفریش کوم وګورئ زمونږ سره چې څومره فارم د زمونږ هغه کم ځای ته شولو هغه ما بین ته شولو چې ما بین ته شو بس اوس کار کیږي دې نه پس موږ څه کوو راځو اوس دوی ګوره موږ څو انپوټ واخیستي یو ټیک شو بل ایمیل شو بل سبمیټ شو بل زمونږ سره ریسیټ شولو خو په حال به اوس راشو زه کار چېرته کوم باید دې ځکه دننه کار وکړو نور چار ساخلو یو بل انپوټ زه اخلم هغه انپوټ نوم د زمونږ سره اول به ورته لیبل هم واخلم لیبل زه ورته ساخلم پاسورډ صحیح شو پاسورډ هم باید سره ورکن ایمیل چې انټر کړو نو باید پاسورډ خو مر سره وي نو د پاسورډ په خاطر باندې اوس راځو انپوټ لپاره چې کوم ځکه پاسورډ ولیکي او ځای برابرو ځای باید جوړ شي انپوټ مو ورکړو انپوټ کې مرته ولیکل ټایپ باید څه شي پاسورډ شي تاسو د پاسورډ ټایپ ته ګورئ چې پاسورډ مونږ ولیکو دلته کې تاسو پاسورډ لګي ټیکس میکس منه لګي هه دا مو چې کله ولیکل دا به کنټرول سره سیو کوم را به شم خپل براوزر ته دا به ریفریش کوم وګورئ دې ځکه زمونږ سره څه شی راغلل دې ځکه زمونږ سره پاسورډ راغللو دلته کې دا بټن وسره جوړته راغلی اول خو به دې غم خور دې غم خورل لپاره بدل ته خطر راشو او دې ځکه به یو دوه دانې بریکونه ولګو صحیح یو بریک یا دوه بریک هر څومره تاسو غواړئ لیکن بریک ولګول دا به سیو کوم بیرته راشه خپل براوزر ته دا به ریفریش کوم وګورئ بټن یې خطر راغلی خیر نور دې خطر راشي نور یې خطر راوړل غواړئ نو دلته کې یو بل بریک هم ورکې ولګو دا به سیو کوم او را به شو براوزر ته بیرته واپس ځینې پاتې سې کوم چې الټ او ټیپ بټن مو پریس کوم نو اتومات به چیرته زما خپل براوزر ته زما دې ته مو خیال وي ها دا دلته کې راغلو اوس که زه کې سلی کوم ګوره دا پټ نه ښکاري
پاسورډ فټ ده. که ته اوس فرض مثال زما کمپیوټر ګوتې یا مرګري کمپیوټر ګوتې وای هغه سکرین ریکارډر ان کړی دی یا یو ایکسټنشن دغه ان کړی وي او ته پاسورډ ته انټر کړلو نو هغه دغه نه ډایرکټ سکرین شاټ اخلي که دا ښکاره کېدلی. نو په دې خاطر باندې چې دا ښکاره نه شي پاسورډ زموږ سره پټ وي نو موږ څه کوو دا ګوره پاسورډ به څنګه کېږي فټ ده فلحال نه ښکاره کېږي. صحیح ده. که څوک غواړي چې شوی کو تا چا سره اوس په تاسو سره پوښتنه پیدا شوې چې دا خو ماته دا به څنګه ښکاره کېږي. دې دپاره بیا موږ جاوا سکرپټ وایو په هغه باندې فنکشنالټي ورکوو چې څنګه شو سي نه شو صحیح حساب ده دې کې بټن آیکن لګېږي نو هغه بیا وروسته کې سي صرف تاسو زده کوئ چې دا ما نیم واخیستو دا مې ایمیل واخیستو دا پاسورډ شو دا سبمیټ دوه بټن یې یو د ریسیټ شو. سبمیټ به څه کار کوي چې کله ټوله ډیټا ما انټر کړله سبمیټ باندې کلیک کوم ډایرکټ ډیټابیس ته ځي او د دې دا کار ده چې کله موږ یو ډیټا واخلو او فرض کړه زموږ سره په کوم ځای کې غلطي څه شی راشي فرض مثال ته کې زه راځم زه دا جیمیل مې انټر کړو او ته پاسورډ انټر کوي او دې کې تا نه څه وشي غلطي وشي. صحیح ده. ته غواړې دا ریسیټ کې به ریسیټ باندې کلیک مکمل فورم متاثر له سره څنګه شي خالی به شي. نو دې طریقې سره موږ کولی شو چې دا سبمیټ او ریسیټ هم کو. ها خدای دې وکړي چې دې پورې پوه شوي یې. صحیح ده. صحیح شو. که دا زموږ سره 3-4-5 انپوټ موږ اوس فلحال اخیستې دي. دې نه پس راځو بل خبره زموږ سره چې د په انپوټ کې انپوټ نه اوس په فلحال ته کې لیک د کې ایډیټینګ وکم چې په یو کې مې درته ایډیټینګ وکړو نو ټول کې به تاسو هغه شان زده کوئ. ګوره زه تاسو ته یو شی ښیم نور تاسو خپل لګي یو کار کوئ زما نه ښه بهترین کار تاسو کوئ. نو په دې خاطر باندې اوس راځو اول انپوټ ته. انپوټ کې زموږ سره اول پلیس هولډر ده. اوس په دې ځای کې ماته پته نه لګېږي فلحال چې فرض کړه زه دې کې څه شی باید ولیکم. صحیح ده. دې کې زه باید څه شی نیم د چی شی نوم ولیکم پلار نوم ولیکم نیکه نوم ولیکم د نیا نوم لیکي چی شی نوم لیکي نو زه د بدل کې موږ ورکو چې چا نوم ولیکه زه ته چې ته خپل نوم ولیکه. نو په دې خاطر باندې موږ بیا څه کوو یو پلیس هولډر ورته لیکو برابرو پلیس هولډر به واخلئ او دې ځای کې کوټس مابین کې چې هر یو څه تاسو ولیکئ هغه بدل ته راځي. پر مثال تاسو وکړه خپل نوم ولیکه یور نیم چې ستا نوم څه ده دا مې واخیستلو دا به زه سیف کړم را به شم براوزر ته او دا به بیرته کې دوباره ریفریش کو. اوس وګورئ دې ځای کې راغی چې ته نوم انټر کړه د چا نوم انټر کړه مخکې به دې د چا نوم انټر کړی وی اوس دلته کې ورته وویل چې ته خپل نوم انټر کړه یور نیم چې ستاسو نوم ده. صحیح شو. همدا شانتې به اوس تاسو راشئ نور بس وکړئ فرض مثال په ایمیل کې تاسو ورته همدا شانتې کې پلیس هولډر ولګوئ. پلیس هولډر مطلب دا ده چې کوم زموږ سره انپوټ دپاره سیل ده هغه کې یو لیبل شانتې راشي یو نښه زموږ سره راشي چې دې ځای کې باید موږ څه وکړو. فرض مثال دې ځای کې ورته وایو چې ته څه وکړه خپل ویلټ ایمیل انپوټ کړه. فرض مثال دلته کې ویلډ ولیکو او یو ایمیل به ورسره هم ولیکو. دا اوس فلحال سیف کوو راځو براوزر ته او دا بیرته کې دوباره ریفریش کوو. وګوره دې کې ولیکل چې ته خپل ویلډ ایمیل ورکړه. که چېرته ویلډ نه وي او یو څه پکې برېښي نو بیا به کار نه کوي. دې بل ته به هم زه پلیس هولډر ولګوم پاسورډ ته پلیس هولډر ولګوو څه شی به ورته واخلو پلیس هولډر کې فرض مثال پاسورډ سټرونګ پاسورډ پر مثال دي کې خلک ورته لیکي پاسورډ ځینې سټرونګ پاسورډ غواړي. سټرونګ پاسورډ څه ته وایي په دې باندې خبرې کوو. صحیح ده. اوس به زه تاسو ته بیا فټ رن کې دا شیزونه ټول وښیم دا به زه سیف کړم را به شو بیرته براوزر ته او دا به زه ریفریش کړم. وګورئ دلته کې ماته وایي خپل نوم دې ورکړه خپل ویلډ ایمیل ورکړه او بل بیا څه وکړه سټرونګ پاسورډ ورکړه. کمزوري پاسورډ یې دلته کې نه چلیږي. ټیک شو کنه دا په دې طریقې سره دا دی پلیس هولډر شو چې دې کې کومه نښه ګور راغله لیکل دې طریقې سره دا کېږي. ښه چې دا مو شول بل زموږ سره څه دي د پلیس هولډر نه فاس پر مثال سایز ده. اوس په دې ځای کې چې دا ایمیل نه ځایږي تا سره چې دا په دې ځای کې ایمیل نه ځایږي دا ځای کم د ایمیل دپاره یا دا ځای کم د پاسورډ دپاره نو زه غواړم چې د دې سایز اضافه کړم. صحیح ده. سایز خو مهمه خبره ده. نو د سایز اضافه کولو لپاره به تاسو راشئ همدې ځای کې به تاسو ورته ولیکئ چې سایز به ورته ولیکو او سایز کې به ورته څه واخلو فرض مثال 50 پکسلز کا راته 50 پکسلز دا به څومره راځي دا به سیف کو بیرته به راشو براوزر ته دا به زه ریفریش کړم. فلحال وګورئ دا څومره اوږد شو او دا څومره لنډ ده یعنې دې ته کې موږ سایز څومره واخیستلو دې کې موږ سایز 50 پکسل اخیستی او دې خپله بای ډیفالټ چې کوم سایز واغه ورسره راغللو نو د سایز نه تاسو کولی شئ چې هر څومره ضرورت وي د ضرورت مطابق هغومره سایز تاسو واخلئ. نو په دې خاطر باندې چې ټول یو شانې برابر راشي زه مجبوره یم چې ټولو ته یو شانتې سایز واخلم. نو را به شو بیا د بل انپوټ ته هم دلته کې به موږ ورته سایز 50 کو ټیک او دلته کې به موږ راشو سایز به ورته څه کو 50 کو دا به سیف کو را به شو براوزر ته دا به ریفریش کو اوس ورته وګورئ 50 ټولو ته 50 پکسل سایز ولګېدل. نو اوس ښه په اسانۍ سره کولی شئ چې څومره اوږد نوم دي وي که نه ټول پکې ور انټر کړه او دې ځای کې ایمیل او دې ځای کې سټرونګ پاسورډ څومره اوږد پاسورډ ورته ورکولی شئ دا یې سبمیټ شو دې باندې به دوباره ریسیټ کېږي. نو دغه یو څو خبرې موږ وکړې خدای دې وکړي چې دې باندې مو سر خلاص شوی وي. د دې نه پس چې تاسو کله په دې باندې پوه شوئ بل خبره زموږ سره ویلیو ده. پر مثال زه آلریډي په دې ځای کې غواړم چې ویلیو باید پرته واوسي نه چې زه راځم او دې ځای کې باید
لیکل کېږي نه، یو څه باید دې ځای کې الریډي موجود وي، دغه نه پس چې موږ راځو هغه لیکل شي. پر مثال تاسو ته یو ډپارټمنټ وي، یو لینګویج وي، یا بل څه وي، تاسو غواړئ چې یو ویلیو نه چې هغه ډېره زیاته استعمالېږي، نو هغه ته هغه ځای کې پرته وي کنه، ډېر ضرورت نه وي، نو هغه ځای کې پرته وي. نو موږ لکه پر مثال جنډر کې میل کسان تاسو سره زیات راځي، میل دلته کې دا پروت وي دا ویلیو چې کله هغه ختمو نو بس بیا دې ختم شي. نو دې لپاره به زه دلته کې راشم، دا به زه په ایمیل باندې درته افلای کوم. په ایمیل باندې به څنګه افلای کوم؟ داسې به افلای کوم په ایمیل باندې چې زه به راشم ایمیل ته، او د ایمیل د ټیک دننه به زه په دې ځای کې څه واخلم، زه به دې ځای کې ورته ووایم چې ویلیو، او ویلیو به ورته څه ورکړم چې دې ځای کې تیار هغه هر وخت لپاره پراته وي. ویلیو به ورته ورکړم چې فرض مثال @gmail او .com. دا ویلیو ما الریډي ورته ورکړله چې دا ویلیو زه ورته ورکړم. تاسو اوس ورته ګورئ، دا به زه سیف کړم او واپس به راشو براوزر ته، دا به ریفریش کړو. دلته کې وګورئ، اوس بیا ضرورت نشته چې زه به راځم او هر چاته به زه بیا @gmail او .com لیکم، نه، سمپل یو کس دی راځي او خپل ایمیل دی په دغه ځای کې ورته انټر کوي. دا زمونږ ایمیل دی، ویلیډ ایمیل ده، صحیح ده. ورته کې راځي به نور هېڅ ضرورت نشته، الریډي هغه ویلیو هغه ځای کې پرته ده. که بل کس راځي بیا هغه هم کولی شي چې فرض مثال خپل پاسورډ دې ځای کې ورته ورکړي، ایمیل ورته په دې ځای کې ورکړي، دا ویلیو تیاره لیکل شوې ده. نو ویلیو نه مطلب دا چې ویلیو الریډي ته غواړي چې کله هم پوم ته څوک راځي نو له مخکې نه ویلیو چې ډېره کارول کېږي هغه یې ځای کې پرته وي. لکه یو ښه بهترین مثال @gmail او .com شولو، نو بس ته صرف راځي چې ایمیل ورکوه، دا نور ویلیو ورسره خپله شته او بس سبمیټ کوه، ډایرکټ به چېرته ځي ډیټابیس ته، اټو ګوره دغه ځای کې دا هم ورسره بیا راځي. نو دغه شولو څه شی دا زموږ سره اوس فلحال ویلیو شوله. خدای دې وکړي چې په ویلیو باندې موږ سره خلاص شوی وي. دې نه پس به راشو څه شي ته، د دې نه پس خبره موږ د دغه کوو ریډ اونلی. ریډ اونلی نه مطلب دا ده چې یو کس راځي صرف د څه وکړي، را دې شي زما دلته کې ګوره که زه راشم زه کولی شم چې دا څنګه کړم، زه ختم هم کړم. دلته کې که څه لیکل شوي فرض مثال زه کولی شم چې هغه ختم هم کړم. ګوره که هر څه وي، نه، زه وایم چې دې ځای کې څه موږ لیکلي وي هغه دې څه شي، هغه دې صرف ریډ اونلی شي. نو چې ریډ اونلی ته غواړئ صرف دې وویل شي او ایډیټ نه شي، ایډیټیبل دې نه وي، نو په دې خاطر باندې زه بیرته راځم په همدغه ځای باندې به زه دا ولګوم، په کوم ځای باندې، په دې ایمیل باندې به زه دا ولګوم، ځکه هلته کې ماته یې الریډي ویلیو پټ کړې ده. نو که په دې بل باندې افلای کوم هلته خو شته نه، نو موږ ته فایده نه کوي. نو زه به په دې باندې دا کوم ریډ اونلی کوم او دا یو ویلیو زموږ سره اخلي ټرو به کوم، زه دا صحیح ده. یا به زه دا داسې وکړم چې ریډ اونلی به فلحال واخلم، تاسو ورته ګورئ، را به شو براوزر ته او ته به زه ریفریش کړم. دا مې چې ریفریش کړو ګورئ دې ځای کې زموږ سره ډیټا ده، دلته کې ګورئ دا بالکل کار اوس نه کوي فلحال. وګوره زه څومره کوشش کوم چې دا ایمیل ونه ختم کړم، دا نه ختمېږي، بالکل ختمېږي نه، لیکل هم نشم پکې کولی، صرف زه کولی شم چې دا څنګه کړم، ریډ کړم. نو دا به اوس تاسو وایئ چې دا به موږ ته په کوم ځای کې به درد خوري. دا ته بیا چې کله د فارم جوړولو کله ضرورت راغلو، چا نه یوه ویب سایټ وغوښتو، ته بیا هلته خپله پته لګېږي، صحیح ده. یوه نیمه ویلیو وي چې صرف د یو کس راشي هغه دې وکتلی شي او هغه دې په هغه کې تغیرات را نشي وړلی، نو دې دپاره بیا موږ څه کوو، ریډ اونلی استعمالو. ښه، بله خبره زموږ سره ډیسیبل ده. فرض مثال یو خانه وي، ته فورم تا جوړ کړل څه وخت لپاره هغه کاروي، خو یو وخت راځي چې هغه سیستم تاسو سره ختمېږي، هغه پروډکټ تاسو سره نه ده اویلیبل یا نه شوی، نو بیا ته مجبور یې چې هغه ډیسیبل کړي حاصل، صحیح ده. پر مثال زموږ سره کلر دی وغیره شیزونه دي او ته غواړې چې هغه تاسو نشته هغه ډیسیبل کړي، دا د پر مثال دې ځای کې نیم ورکوي خلک د پروډکټ او هغه پروډکټ فلحال زموږ سره نشته ده، صحیح ده. پروډکټ نیم ده او هغه پروډکټ زموږ سره اوس فلحال ختم شو، نو زه غواړم چې دا پروډکټ سل بالکل چاته شونه زی ګوتې پکې ونه وي، یعنې ډیسیبل شي. نو په دې خاطر به بیا موږ راشو دې ځای کې بس ورته ولګو، دا به موږ ډیسیبل کړو. ټیکسټ راځم او دې ځای کې زه ورته وایم چې دا ماته څه کړه، ډیسیبل کړه، ډیسیبلډ ویني ډیسیبلډ، او دا به زه سیف کړم، را به شم براوزر ته، دا به موږ ریفریش کړو. تاسو اوس وګورئ دا سیل به مکمل خړ شو، وګورئ بالکل هغه سیستم یې ختم شو. دا به زه لږ درته رانږدې کړم، ها تاسو واضح ښکاره شي. وګورئ اوس څنګه شو، مکمل خړ شو، هېڅ معلومېږي نه دې ځای کې، لیکل ټیک هېڅ هم نه پکې کېږي. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې یو سیل غواړئ ډیسیبل یې کړئ، که هغه هر سیل وي ډیسیبل کولی شئ، همدارنګه تاسو کولی شئ چې هغه څنګه کوئ، صرف ریډ اونلی ته واړوئ. نو دغه شو زموږ سره د نورې ویډیوګانې او خبرې مهمې دي. یو ځل مو چې دا یاد کړو چې په هر ځای کې کاروئ، هغه ستاسو خپله خوښه ده او خپل کار مو ده. چې دا مو شو، بله خبره زموږ سره اټو فوکس ده. ها څه شی ده زموږ سره، بله خبره زموږ سره اټو فوکس ده. ګوره زه چې کله براوزر ته راځم، اوس زما ماوس کوم ځای کې پته نه لګي، زه وایم چې ډایرکټ دې راځي په دې نیم سیل ته دې ځي یا ډایرکټ دې راځي پاسورډ سیل ته ځي، خو ټول نه مهمه خبره دا ده چې دا دې چېرته ځي، دا دې راځي د نیم سیل ته. نو چې ته غواړې نیم سیل ته راشي، تاسو به څه افلای کوئ، بیا اټو فوکس به لګوئ. دلته کې به راشم، زه به ورته وایم چې اټو فوکس مې چې ولګول، دا به زه سیف کړم او را به شم، دا به زه ریفریش کړم. وګورئ زموږ چې کوم کارستر ده هغه ډایرکټ په کوم ځای کې راغی، په نیم سیل کې راغللو. ګورئ ورته زه بیا راځم، تاسو ورته ګورئ ښه،
د کې مې څه شي کړي د اټو فوکس مې سره په لګولو اټو فوکس بس نور مې هیڅ هم نه لیکلي اټو فوکس مې چې کله ولیکلو هر کله چې زه براوزر ته راځم او دا زه ریفریش کوم دا بدلته په الحال زه پر مثال دلته راغلم او براوزر ما ریفریش کړو ور هغه چیرته ځي اتوماتیکلی بس تاسو ضرورت نه چې به غسل دلار شي لیکل کې نه په خپل ډایرکټ زی یو سل کې چې زیات لیکل کېږي ته غواړئ چې سٹارټ دیز نه واخیستل شي یا مثال نیم دا وغیرہ هر یو سل چې تاسو ضرورت مطابق هغه غسل باندې تاسو اټو فوکس ولګوي چې کله یې اپلای کوي څوک راځي تاسو ویب پیج ته یا فارم ته انټر کیږي نو اتوماتیکلی به د کوم کارسر چې دغه چرته ځي هغه به ډایرکټ هغه سیل ته ځي دا مو شو زمونږ سره د دې نه پس خبره زمونږ سره چې دا ریکوایرډ اصل خبره زمونږ سره اوس راغله ریکوایرډ اول تاسو به ریکوایرډ څنګه پیژنئ که تاسو خیال کړی وي ریکوایرډ موږ د څه نه پیژنو ریکوایرډ سره یو نښه راځي ریکوایرډ سره دا شانتي یو سټریک ساين راځي سټریک ساين راځي دا ور سره لګېدلی وي یعنی که ته زړه دې چوي او کمړکې کې کرغېږي ته باید دا سیل څنګه کې دا ډک کې ان دا سیل ته نشه پرېښودلی نو د یو کس راځي او خپل نوم نه انټر کوي او بس ځي تېرېږي پرې که افغانان یو نه ځینې شیزونه نه دي وایي بس دا بس تېروی له سره نو په دې خاطر باندې چې یو شی یو کس پرې نه دي هغه سیل مهم وي هغه موږ ټول په ریکوایرډ کې لیکو نو زه غواړم چې دام ریکوایرډ شي دام ریکوایرډ شي او دا درې واړه زه ریکوایرډ کوم یو درته زه ریکوایرډ کوم نور به تاسو خپله ریکوایرډ کوئ اټو فوکس مې ګوره پرې لګولی ورسره راځم دې ته هم چې دا ریکوایرډ کې هم واچوه په څه کې ور واچوه په ریکوایرډ کې هم ور واچوه دا به زه اوس سیف کړم اوس تاسو راځئ دلته کې او زه راځم دې کې څه کوم نیم ورکوم خان او ایمیل هم د څه شي خان ده او بالکل لیکل نه کیږي ولې نه کیږي دا موږ ریډ اونلی کړی ده نو ریډ اونلی نه به ول تاسو دا وباسئ رابشئ دې ته او زه به ورته وایم چې دا ریډ اونلی نه وباسه څه شو ریډ اونلی دا ده د ریډ اونلی به ترېنه ختم کړو دا مو چې ختم کړو دا ریفریش کوو راوځو براوزر ته دا بیرته ریفریش کړو اوس وګورئ نیم مې ورته ورکړلو خان او دلته کې راغلم چې ایمیل مې ورته ورکړلو خان ګوره نور لیکل د ضرورت نشته څومره وخت زموږ سره به چت شو او دلته کې مې یو پاسورډ هم ورکړلو دا د زما پاسورډ شو دا سبمیټ کوم په اسانۍ سره سبمیټ کیږي بیا راځم فرض زما نوم پاتې شو دلته کې مې ایمیل ورکړلو او دلته کې راغلم زما پاسورډ هم ورکړلو زه دا سبمیټ کوم یو کس راځي بس دا سبمیټ کوي بدمعشي در سره کوي ګوره بالکل بدمعشي نشي در سره کولی نو مې نه ده ورکړی بالکل تللی نه ګوره ډیټا د هغوی نه سبمیټ کیږي داسې کې ګوره ها بالکل ډیټا نه سبمیټ کیږي ولې هغه ته وایي چې پلیز فیل اوټ دس فیلډ اول دغه فیلډ څنګه که دا ته پول کا نو هغه مجبوره ده چې دې ځای کې راسي چې خپل کوم نوم وي هغه دې ځای کې ورته ورکړي او دا اوس سبمیټ کولی شي صحیح شو نو دا شو زموږ سره ریکوایرډ همدا شان دی که تاسو غواړئ دا ریکوایرډ کړئ دا ریکوایرډ کړئ نور سیلز کو غواړئ ریکوایرډ کړئ په دې طریقې سره هغه هم ریکوایرډ کولی شئ مهمې خبرې مې ټولې درته وکړلې دا ډېرې زیاتې امپورټنټ وي او د ویډیو په سر کې مې راوړل ځینې ځکه ویډیو ګوري بور شي پرېږدي نو په دې خاطر ما ویل چې ویډیو پرې نه دی او ټول کار پکې وکړئ دا خبرې چې دا به تاسو په هر یو باندې بیل بیل اپلای کوئ صحیح ده دا هم چې کله وشول اوس زموږ سره یو بل انفوټ اخلو د څه شي دلته کې به راشم په نمبر باندې ورته وایم ایمیل مو شو پاسورډ مو شو ډیټ به واخلم اوس دویم په کوم ډیټ باندې دوی پر مثال اپلای کوي کوم ډیټ باندې دوی سیستم اخلي تاسو سره شروعات کوي نو دغه لپاره تاسو سره څه ضرورت ده ډیټ ته ضرورت ده نو موږ راځو او د دې کې وته څه کوو ډیټ لګو بیا به زه راشم او د دې کې به زه بریک ولګوم بریک خو الریډي لګېدلی خو خیر د دوی تر مابین دې باید بریک راشي دلته کې هم زه بریک ولګوم او را به شو دلته کې به اوس څه ولیکو دلته کې به زه ولیکم لیبل به اول واخلم صحیح ده چې څه شی ته غواړئ لیبل مې واخیستو او لیبل نه بس به زه ورته څه یم دلته فرض مثال ډیټ ده څه شی دی زموږ سره ډیټ ده ډیټ د اوس دا ډیټ به دوی په کوم ځای کې انټر کوي باید یو انفوټ خو واوسي که نه نو د انفوټ لپاره موږ څه کوو یو لیبل ورته یو ځای ورته ورکوو دا د انفوټ کې به زه ټایپ واخلم ټایپ به څه ورته واخلم ټایپ به زه ورته واخلم ډیټ مې ورته واخیستو دا مې سیف کړو راغلم براوزر ته او دا براوزر مې ریفریش کړلو ورته وګوره دې ځای کې اوس تاسو کولی شئ مانت ورته سلیکټ کړئ صحیح ده همداشان دې ځای راسئ جنتري باندې کلیک وګوره فرض مثال زما سره تاریخ درویش ده میاشت را سره دا وګوره څومره شوله درېیمه شوه او د داسې طریقې سره تاسو کولی شئ دې ځای کې د نه دا د مخکې وروسته غواړئ د کومه میاشت وي هغه تاسو انتخاب کړئ او سلیکټ کولی شئ صحیح شو جون اپریل مې هر یو میاشت تاسو غواړئ د طریقې سره کولی شئ ټوډے ډیټ غواړئ نن ورځې ډیټ مې په کار ده نن ورځې ډیټ راغللو دا به زه سبمیټ کړم هلته کې مې ګوره دا ریکوایرډ نوم ورته نه ده ورکړی نوم یې ورته ورکړه ښه صحیح ده درې نوم ده طریقې سره تاسو کولی شئ ایمیل هم نشته دا ورته ورکړئ طریقې سره به کېږي نه پس ټایم ده بل انفوټ زموږ سره څه شی دی ټایم ده نو سیم ټو سیم به راشئ هماغه شانتې ټایم به ورته ورکړئ دلته کې یو بریک زه دا به ځان سره الریډي نه کافي کړم او ورسره به دوه دغه هم کافي کړم لیبلې او چې زموږ سره ټایم به چت شي تر څو دا به زما سره کافي کې پروت وي بس ډایرکټ به زه دا فیسټ کوم سیو او دلته کې به اوس راشم لیبل کې به زه ورته څه ټایم
کوم ټایم کې دا دوی سبمیټ کوي ټایم هم ضرور د اکثره وخت کې په کار کېږي داسې کې به اوس موږ ورته څوک انفوټ واخلو او انفوټ کې به ورته ټایپ به تاسو ولیکئ یا ټایم به ورته ولیکئ اوس دې کې ته تاریخ نه صرف بس راځي ټایم به دې کې راځي کنټرول اس سره سیو براوزر ته راځو براوزر ریفریش کوو وګورئ دا زموږ سره ټایم شو دې نه تاسو کولی شئ چې دې کې هاور ورکړئ دې کې چې د منټونه ورکړئ او دې کې تاسو سکندونه ورته ورکړئ په دې طریقې سره تاسو دا شیزونه کولی شئ همدې باندې که تاسو استاد باندې کلیک وکړئ دلته کې راشئ پر مثال 8 بجې دي 28 سکند دي او AM دا هر څه ټایم یا ورته ورکړئ او سبمیټ باندې کلیک کوئ او تاسو سره سبمیټ کیږي دا شو زموږ سره ټایم بل خبره زموږ سره چې د په دې کې هغه زموږ سره نمبر ده نمبر به واخلم بیا برته کلر واخلم همدا شانتي خیر لږ ګډوډ کیږي خو تاسو په خپل باندې ښه زبردست کار پدې کې کوئ دا هم چې کله وشو اوس به زه ورته څه وایم لیبل کې به واخلم نمبر دې کې یو نمبر ورکړه فرض مثال یو کس ته یو پروډکټ اخلي او هغه تا ته وایي چې څومره غواړي 10,000 څومره تا نه غواړي دا شیزونه دغه دپاره مجبوره دی چې څه وکړي نمبر خو پوټ کړي که نه چې څومره پورې دی غواړي نو د دې دپاره به تاسو ټایپ واخلئ او ټایپ کې به ورته څه ولګوئ ټایپ کې به تاسو ورته نمبر واخلئ څه شی به ورته واخلئ نمبر دا به زه ځان سره سیب کړم را به شم براوزر ته او دا به زه ریفریش کړم وګورئ ورته داسې کې څه راغللو نمبر راغللو اوس یو کس کولی شي چې هر یو نمبر ګوره زه ګوره داسې نمبر ورکوم نمبر ورکولی شي همداسې نه غواړي چې نمبر ورته اضافه کړي ورکړي کولی شي ګوره د طریقې سره نمبر ورته ورکړي چې څومره پورې نمبر دی لیکل غواړي داسې نه غواړي کم کړي کمیږي به په خپله خوښه باندې غواړي نمبر ولیکي داسې هم لیکلی شي د نه پس به دا څه کېږي سبمیټ کېږي بس تاسو به پلیس هولډر هر څه پرې ولګوئ د دې دوه اټریبیوټس نور دي دوه اټریبیوټس چې دي زموږ سره نمبر یو منیمم کم از کم باید څومره ویلیو ورکړو کم از کم فرض مثال زموږ سره پر مثال کرکټ وکټس دي کنه هغه 0 نه کم نه وي منیمم 0 شي ماینس ته لاړ نشي یا فرض مثال زه وتایم چې یو دی منیمم یا پر مثال لس ورته لیکم او میکزیمم دی دا څو شي میکزیمم دی دا زموږ سره څو شي دا د زموږ سره فرض مثال 50 شي دا 50 کړو دا به زه سیف کوم هر څه چې تاسو بیا غواړئ هغه مې بیا تاسو په لګولای شئ اوس راځم دې کې چې کله ویلیو ورکوم اته دا زه سبمیټ کوم ورته هغه خو به زه سیل به زه ولګوم ګوره لکه پر مثال زه ورته خان لیکم ایمیل کې زه ورته یو دانه ایمیل لیکم او پاسورډ کې زه ورته یو دانه پاسورډ لیکم او راځم اوس دا څه کوم سبمیټ کوم اوس ماته وایي ګوره دا ویلیو must be greater than or equal to 10 greater than وي به less وي صحیح ده او یا که زه دلته کې اتیا ورکم بیا به هم دا کار نه کوي ځکه میکزیمم ورته څو ویلیو ګوره لیس دین باید شي صحیح ده زیاته وي د لسونه او کمه وي د څونه 50 نه یا 50 نو زه 50 هم کولی شم چې آی تھنک 50 هم ورته ورکولی شو په دې اندازه باندې تاسو کولی شئ چې یو نمبر غواړئ څومره انسو پورې اوسي هغه تاسو ورته ورکولی شئ صحیح ده همدا شانتې به راشو زه به کوشش وکړم چې دا تاسو ته په دې باندې مفلای کړم چې دې ځای کې داخلي که نه زموږ سره فرض مثال خیر د لپاره بیا موږ پیټرن هم کارو دلته کې به زه ورته ورکړم منیمم باید څومره وي دا منیمم فرض مثال دا زموږ سره 3 اوسي به زه سیف کړم نو به شم براوزر ته هسې راټرای کوم څو ته ګورئ هیچ لیکم به زه سبمیټ کړم دلته کې به ورته یو دانه ایمیل ورکړو دلته کې به پاسورډ ولګوو دلته کې به نمبر ولګوو دا به سیف کړو او دلته کې به راشم اوس به زه ورته څو لګوم نو دا خیر به دغه باندې نه افلای کېږي دې باندې زه ته پیټرن باندې کار کوم په هغه کې بیا موږ وروسته نه ویلیوګانې ورته ورکوو صحیح شو دا زموږ سره د نمبر خبره دې نه پس که تاسو غواړئ چې کلر فرض مثال د یو پروډکټ دپاره کلر دوی سلیکټ کړي شوز دي وغیره دي په دې اوس ته په کوم کلر کې غواړئ چې سلیکټ کړي نو زموږ ته چې سلیکټ د کلر سلیکټ د کلر فرض مثال سلیکټ کلر یا سلیکټ د کلر نو کلر مو چې واخیستلو دا خو مې په بریکټس کې ته ولیکلو یا ربطه دي دا حال وي نو به زه راواخلم دې نه کټ کړم دا موږ چېرته ولیکو لیبل کې به ولیکو او په انفوټ کې به ورته څه واخلو کلر به ورته واخلو انفوټ دننه به وسو کو ټایپ واخلو او په ټایپ کې به ورته ولیکو چې کلر دا به زه سیف کړم را به شم براوزر ته او دا به زه ریفریش کړم اوس تاسو کولی شئ دې ځای کې مو هر کلر خوښ وي دا د دې نه خپله خوا باندې کولی شئ دې نه کولی شئ کم او زیاتې کوئ هر کلر دا RGB ده ماته چې مختلفو طریقې سره اوس HCL راغلو تاسو کولی شئ مختلف قسمه طریقو سره ورته کلر سلیکټ کړئ د دې طریقې سره ما یو کلر واخیستلو ګوره زما سره یو کلر چې هر یو کلر د یو چا خوښ وي هغه دې طریقې سره کولی شئ چې هغه هم سلیکټ کړي او انتخاب کړي دا هم چې کله وشو د دې نه پس موږ راځو کلر خو وشولو یو دوه لیست اخلو پر مثال سلیکشن اخلو او په سلیکشن کې بیا باید څه وکړي
زمونږ سره کوم فیلډونه وي هغه دوی سلیکټ کړي. ښه سلیکشن نه مخکې اول موږ څه وکړو ریډیو بټن به واخلو بیا به چیک باکس واخلو. صحیح ده. ریډیو بټن اخلو. ریډیو بټن په څه طریقې سره اخیستل کېږي. ریډیو بټن پر مثال موږ غواړو چې څو اپشن وي یو کس صرف یوازې کولی شي یو دانه سلیکشن واخلي. پر مثال جنډر ده. جنډر کې خو زړی زموږ سره یا نر وي یا ښځه وي بل جنډر خو نه وي. صحیح ده که نه. نو په دې خاطر باندې موږ راځو ریډیو بټن اخلو. صحیح. ریډیو په دلته کې ورکو ورته ریډیو نه مخکې ته کې بریکس زموږ سره غم شو. ښه دا مې واخیستلو. لیبل کې زه ورته څه لیکم فرض مثال جنډر دې کې موږ څه کوو جنس انتخابو. صحیح ده. تاسو چې هر څه غواړئ انتخابولی شئ. ما صرف څه وکړو جنډر واخیستلو او دا انپوټ ورته ورکوم. انپوټ کې به زه ورته څه ورکوم چې فرض مثال ټایپ زموږ سره څه ده ریډیو ده. ګوره ټایپ څه شی شو ده دی ریډیو شو. مخکې به ورته هغه ویلیو لیکئ. فرض مثال میل دا ویلیو به ورته مخکې ته ولیکئ چې همدغه ویلیو باید څنګه شي انتخاب شي یا سلیکټ شي. دا به زه سیف کړم. به شو براوزر ته اوس تاسو ورته ګورئ جنډر راغلو او جنډر کې څه راغلو میل. نو صرف دا اوس څه کېږي یو میل دې کې ته کولی شي چې انتخاب کړي. نو جنډر کې خو باید څه وشي میل او فیمیل دواړه واوسي که نه. دې دپاره چې دواړه واوسي نو موږ بیا څه کوو دلته کې به راشم یو بل به م واخلم. د چا دپاره به یو بل واخلو یو بل به واخلو د فیمیل دپاره. د چا دپاره به واخلو فیمیل دپاره به یو بل هم واخلو. نور هم که تاسو کوم جنسونه پیژنئ تجربه خو به لرئ هغې کې نو کولی شئ چې نور کوم جنس تاسو په کار وي هغه هم ورته واخلئ. صحیح ده. ترډ جنس والا یا بل جنس والا تاسو کولی ګوره میل دا به سبمیټ کېږي دا بل هم سبمیټ کېږي. نه دا باید یو دانه سبمیټ شي ځکه چې جنډر خو یو دانه سره کېږي. دوی څو نه چې یو کس کې دوه جنډر موجود واوسي. صحیح ده. نو په دې خاطر باندې چې یو جنډر واوسي تاسو به داسې کار کوئ. دلته به دننه راشي یو نیم به ورکوئ. نیم بیا موږ ډیټابیس وغیره چې کوم نور لینګویج وایو په هغه کې بیا موږ دا هلته کې موږ ورکړي وي چې نیم په نوم باندې زموږ سره فرض مثال یو سلاسي مثال فرض کړئ. ښه توره باندې ولګاسئ فرض کړئ فرض مثال زموږ سره ویلیو راځي د څه شي په نوم باندې ویلیو به راځي جنډر په نوم باندې سیل ده یا کالم ده او دې کې ویلیو ته سب کوه. کومه ویلیو ورته سب کوم میل دې راځي خو یو دانه یا میل یا فیمیل دې راشي. نو تاسو به دواړو ته یو دانه نیم واخلئ نیم به دواړو ته سیم ورکئ. اوس چې زموږ سره ویلیوز یو ویلیو به یا میل یا فیمیل دي دواړه نشي کېدلی چې په یو سیل کې راشي. دا به زه ثبت کړم دا به شم براوزر ته او دا به زه ریفریش کړم. اوس وګورئ زموږ سره جنډر فیمیل نه میل دا صرف میل واخله فیمیل کمیل هر یو چې هغه خلا. اوس به صرف جنډر په نوم باندې چې کوم سیلو په هغې کې به صرف څه کېږي یو ویډیو به هلته کې ورځي. نو دا اوس زموږ سره دا سیسټم شو. زموږ سره بل زموږ سره چې دا هغه څه شی ده زموږ سره بل د دې نه پس چې دا چیک باکس ده. صحیح ده. زموږ سره چې دی چیک باکس ده. چیک باکس هم سیم ټو سیم کار کوي لکه څنګه چې دی کولو. نو را به شي بیرته کې خپله دلته او دې کې به تاسو څه واخلئ ورته ډاون ته شه میل فیمیل شو. دا شیزونه به زه ختم کړم دا هم نه دي په کار. دلته کې به راشو دا به واخلو زه به دوباره کافي کو او دې کې به زه اوس ورته څه وکړم فرض مثال سلیکټ د لینګویج. اوس لینګویج خو یو کس نه ده کورسز انتخابوي لینګویج انتخابوي په کومه لینګویج باندې پوهېږي. زه ورته وایم چې دې کې څنګه وکړه سلیکټ د لینګویجز کوم لینګویج باندې چې ته پوهېږي هغه ته څنګه کړه سلیکټ کوه ځان سره. نو دلته به زه راشم انپوټ به واخلم سیم ټو سیم مخکینۍ طریقه ده. ټایپ به ورته څه واخلو ټایپ به ورته واخلو چیک باکس ټایپ به ورته څه واخلو چیک باکس به ورته واخلو چیک او دا هم باکس او دلته کې به دا کلوز شي او چیک باکس کې به ورته یو لینګویج ولیکو. فرض مثال زه په څه پوهېږم په پښتو باندې یو لینګویج پوهېږي که نه پوهېږي دا به صف کو او را به شو بیرته براوزر ته دا به ریفریش کو. وګورئ اوس سلیکټ لینګویج چې شو پښتو. نو پښتو نه مختلف قسمه لینګویج خو نور هم موجود دي باید چې نور هم واخلي. نو په دې خاطر باندې راځو دلته کې به زه یو بریک هم ولګوم چې څومره لینګویج تاسو غواړئ چې کې دی سلیکټ کړي پروډکټ وي هر څه چې وي وغیره هر ځای کې تاسو کار کوئ. کورسز دپاره جوړوئ د فانتون دپاره جوړوئ په هغې کې ډیپارټمنټ وي که نه همدا شان د کورسز کې کلاسز وي تاسو کولی شئ چې هغه به ورته انتخاب کړئ. خو پرځن به زه اوس راشم دې دپاره پښتو فرجین انګلیش اردو او لږ جرمن زما ده. صحیح ده. لږ جرمن باندې پوهېږم یعنې داسې خر له خټې نه ورسره ویستلی شو انشاءالله جرمنیانو سره. دا به زه سیف کړم او را به شم بیرته کې دلته کې او دا به زه ثبت کړم. اوس تاسو وګورئ زموږ سره که دا پر مثال ما غوښتلی چې یو بل د پاسه بس بریک لګوه بیا اوس خو د کانسپټ کلیر شوی بریک لګوه دا لینګویج باندې پوهېږي په پښتو هم پوهېږم فارسي خو مې لږ زده ده انګلیش باندې هم پوهېږو
په اردو خو وخت مو ورسره تېر کړی ده، نور تاسو ته پته ده، دا به څه واخلو جرمن به مو واخلو. دې ټول لینګویج باندې زه پوهېږم. سبمیټ یې کړه، ټول به تاسو ډیټابیس کې چې کوم ځای کې ویلي ورکړي هغه ځای کې به تاسو سره راشي. نو دې طریقې سره تاسو کولی شئ سلیکشن چیک باکس مې واخیستو، خاص مې واخیستلو چیک باکس. چیک باکس په واسطه باندې دا ګوره چیکونه دي. پر مثال موږ چې د پالیسي ورکو، پالیسي کې تاسو ته تاسو دې پالیسي سره اګری یې کنه، تاسو زموږ چې کوم خبرې دي هغه تاسو دې سره اګری کېږي کنه، دا ایکسپټ کوئ کنه ایکسپټ کوئ. نو بیا تاسو چیک لګوي چې هو موږ ور سره اګری یو، هغه نه پس تاسو کولای شئ چې هغه سبمیټ کړئ. نو په دغه ځینو کې تاسو دا زموږ لپاره ډېر زیات پکار کېږي. دا شو زموږ سره څه چیک باکس شو په حال زموږ سره. چې دا چیک باکس هم شو، اوس زموږ سره چې پاتې کیږي او به ګورو چې زموږ سره بل کومه خبره فاتې شو. چیک باکس هم چې وشو، بل خبره زموږ سره فایل ده بل خبره دې پسې چې ده فایل ده. اوس پر مثال یو کس د تا اپلای کوي، جواب ته ورته چې اوس د سی وی هم د ذکر ورک کنه، راشه د ذکر د خپل سی وی هم ورکړه. نو سی وی د لپاره چې څه ته ضرورت ده، د سی وی د لپاره زموږ سره یو فایل ته ضرورت ده. انپوټ باید راشي او انپوټ کې باید څه وسی فایل وسی. صحیح ده، فایل باید وسی. نو په دې خاطر باندې بیرته راشي دلته چې راغلی او دلته کې به موږ ورته هماغه زوړ حسابو کتاب ده، دلته کې به ورته لیبل واخلو. لیبل کې فرض مثال attach your file، attach your file، your CV، your image، هر څه چې تاسو ته یو د کې عمومي خبره ورته کم فایل به ورته وکم. چې دا مې وکړلو، انپوټ کې به اوس ورته ورکو، انپوټ کې به تاسو ورته فایل لیکئ. انپوټ کې ټایپ کې به ورته لیکئ ټایپ is equal to file، ټایپ is equal to file مې ورته واخیستلو. دا به زه سیف کم براوزر تنه براوزر وای ښه نیمه را سره براوزر شو او دا به زه ریفرش کم. اوس وګورئ دې ځای کې تا وایي چې اټیچ یور فایل، یو فایل دې هم ورکې اټیچ کړه او فایل دې سلیکټ کړه. دلته راشه چوز، هر ځای کې چې ستا فایل موجود وي، پر مثال دا فایل ده، بل فایل ده، ته کولی شې چې هغه فایل راواخلې، هغه ورته څنګه کې سبمیټ کړي. په دې طریقې سره هغه فایل څنګه شو سبمیټ شو. اوس یو کس راځي وایي چې او دلته خو هر سړی راځي او هر نخره به راته اپلوډ کوي، زه به ورته پکچر سی وکړم دی ماته سانګز را اپلوډ کوي، صحیح دی، یا به نورې نخرې راته اپلوډ کوي. په دې خاطر چې نور نخرونه وساتل شي، صحیح ده، هم تاسو نور شیزونه خلک راونه لګي. نو تاسو به راشئ په دې ځای کې به څه ولیکئ، ایکسپټ په نوم باندې یو اټریبیوټ دا به واخلئ، دا به تاسو مساوي کوئ او د چا سره. پر مثال زه غواړم چې دې ځای کې څه راشي، په دې ځای کې صرف خلک ایمیج راوړي ګوره سټریک هم ورسره زه لګوم، صحیح ده، ایمیج راوړي او دا سټریک په دې خاطر باندې راغللو چې هغه هر قسم ته وي، جی پی جی پی ان جی چې هر یو وي، صرف د څه کېږي ایمیج دې ماته سلیکټ کېږي، بل د هیڅ هم نه سلیکټ کېږي. دلته کې زه یو بریک هم لګوم، دا صرف کوم بیرته راځم براوزر ته، تاسو اوس ورته وګورئ، اوس به مو سر بیخي پې خلاص شي. اټیچ یور فایل او دلته کې راغلم، اوس پرې نو فایل چوز، یو فایل هم نه سلیکټ شوی، چوز د فایل سلیکټ کړه، ښه سلیکټ کوم. اوس به ما سره په دغه ځای کې صرف څه وي، صرف تصویران دي، نور مخکې ګوره هر څه مرغزده به راغلي وو پکې، اوس پکې هیڅ هم نشته، صرف څه شی راغلل، صرف پکچران راغلل. نو ته اوس په حال کولی شې چې یو پکچر راواخلې، هغه سلیکټ کړې، هغه ورته اپلوډ کړي، ورته په دې کې دا سبمیټ شو زموږ سره. ښه که یو کس ووایي چې پر مثال دا خو زما پی ډي اف فایل هم پکار ده، کامه ولګوه او دې ځای کې څه ورته واخله، پی ډي اف ورته واخله، صحیح ده، پی ډي اف واخله. دا به زه صف کم پی ډي اف اډیو ویډیو، پر مثال زه به ورته ویډیو واخلم، ویډیو مې واخیسته، خو ویډیو دې هم څنګه هر بلا ویډیو دې راشي، په MP4 کې وي او په EVI کې وي او MKV کې وي، هر ټایپ کې چې وي، هر قسم ته ویډیو دې راشي. نو دا تاسو صف کې ریز ته کافي کوي. اوس وګوره چوز کوئ، دلته کې راځم، نو چې په هر ځای کې تاسو سره ویډیوز، زه ویډیوز ته نه ځم، صحیح ده، زه ویډیوز ته نه ځم، خبره به خراب شي او را به شم چېرته کوم فایل چې به تاسو غواړئ هغه په دې طریقې سره تاسو انتخابولی شئ، صحیح ده که نه. نو ویډیو په ټچ پایل کې ور تاسو ویل ما څه ویل، کامه لګوئ، ویډیو ورسره اډیو ورسره پی ډي اف ورسره هر یو فایل چې تاسو غواړئ هغه اخیستلی شئ. سټریک مطلب دا ده چې هغه هر فارمټ کې ووځي، د دې په همغه فارمټ کې زموږ سره راشي. صحیح، هیله ده چې په دې باندې مو هم سره خلاص شوی، نور زم ستړی شوم. ربه د دې نه پس ایکسپټ هم شو، مینیمم میکسیمم هم ته وکړه. اوس به راشو رینج ته، صحیح ده، رینج خیر بیا موږ دوباره دې ته ډیزاین هم ښایسته مزیدار جوړو. اوس تاسو صرف زده کړئ چې رینج خو به ته ضرور په HTML کې انپوټ کوئ که نه. نو د رینج د انپوټ کولو لپاره به تاسو راشئ دلته کې او زه ورته وایم چې فرض مثال د یو څه رینج تا پکار ده، څومره اندازه پورې واوسي. نو د رینج دپاره به موږ راشو دلته کې زه ورته وایم چې سلیکټ یور رینج. تاسو چې کله لاړ شئ او کمپیوټر اخلئ، اول درته ویله که په کوم رینج کې کمپیوټر غواړئ، څو پورې کمپیوټر غواړئ، بیا ورته وایه چې والا دې فرض مثال د 10,000 نه تر 20,000 پورې راته کمپیوټر راکړه، صحیح ده که نه. 10,000 نه 20,000 پورې کمپیوټر دې واخیستو نو سر غوښه به یې بیا پوه شوې، لازم په لانجه وړه ټایپ واخلو
او ټایپ به موږ څنګه کوو ورته ټایپ کې به زه اوس ورته رینج واخلم ماته څه وکړئ یو سپیسیفیک رینج زما په کار ده صحیح ده دا سیف کا دلته کې راشه براوزر ته دا ریفریش کا اوس ته کولی شې چې دې ځای کې رینج سلیکټ رینج څومره پر دې په کار دومره څومره چې ستا ضرورت وي څومره ستا خوښېږي هغونه شی به ځان ته څنګه کوي سلیکټ کړي او انتخاب به یې کړي ټیک شو دا شو زموږ سره رینج د رینج دپاره بیا موږ مختلف قسمه ډیزاین او سیسټم برابر هغه کیسې به بیا تاسو ګورئ په همدا فارم به ما ساتلی وي همدا فارم به زه ورته په CSS کې ایډیټ کوم همدا فارم به بیا موږ په جاوا سکرپټ کې کار کوو همدا فارم به بیا نور موږ مختلف څیزونه کې کار کوو نو ښه ځان سره یاد ساتئ همدا فارم کې موږ وروسته هم کار کوو دا چې زموږ سره دا بل یو انپوټ هم درته وایم دا به هم یاد د سره ها څه به یاد ساتئ دا هم واخلئ بل انپوټ زموږ سره چې د URL فرض مثال ویب سایټ put your website link یا URL ویب سایټ خلک زین نه غواړي سیویانو کې وغیرہ شیزونو کې پر مثال تا کوم ویب سایټ د مختلف شیزونه دي هغه تو ورنه غواړي ترې موږ سره خپل ویب سایټ شریک کا دا ډیر کم استعمالي زم چې دومره استعمال به د دې بالکل نه وي URL به ورکوي خو کمپلیټ URL به ورته ورکوي کوم URL به ورته ورکوي کمپلیټ URL به ورته ورکوي کچېرته د کم URL هم ورته ورکړلو نو بالکل به هغه کار نه کوي کمپلیټ URL مطلب دا چې هغه سره باید پروتوکول ووسی HTTP چې کوم ور سره لګو هغه باید ور سره ووسی هغه ور سره نو بیا دا شی کار نه کوي دلته کې راشي استاد وایي ستوره سوکه URL وزو ته www.google.com پر مثال دا ما جوړ کړی د خپل ځای ما هغه وای نه اخلي دا بیا ها دلته کې خیر موږ ته واجب نوم ورکا نوم می دا شو جیمیل لیکم دا شو او دلته کې به دا زرا شم موږ یو دانه نمبر هم غواړي دا زموږ سره 50 نمبر شو دا به سبمیټ کوم وګورئ دلته کې اوس موږ تاسو واجب دا نه رسي ولنه دلته کې به تورته HTTP کولن دا شیزونه ولګي اوس دا زموږ سره کمپلیټ URL شو د خپل ویب سایټ URL ته په دې طریقې سره کولای شي چې ورته هم ورکړي خپل URL د ویب سایټ صحیح دا شو زموږ سره URL خاص شي پاتې شول اوس زموږ سره په حال څه شي پاتې کیږي هیڅ هم نه پاتې کیږي هیڅ به ان شاء الله چې نه پاتې شي ټول شیزونه مې ګوره ډېر په هغه سره ته ویل خبره زموږ سره د څه شي راغله خبره زموږ سره د پیټرن راغله لکه ما تاسو ته مخکې ویل ما ابل ټرای موکړه هغه طریقې سره نه کېدلو زه به راواخلم پیټرن څه شی راخلم پیټرن مطلب دا د ویلیډیشن زه ویلیډیشن لګوم تاسو به ګوره پر دې مثال سترونګ پاسورډ د لپاره موږ ویلیډیشن لګو نور وغیرہ شیزونه د لپاره ویلیډیشن لګو همدا شانتي تاسو په نوم باندې وغیرہ شیزونه باندې ویلیډیشن لګوي پرس کې یو کس راځي تا ورنه نوم غوښته دا او دا د خان صاحب زور راځي تا د لیکي چې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اوس ورته غاس کنه اوس چا پسې ګرځي دا دې کې سوق دا سوق راغلی صحیح ده کنه دی له خو بيخي پته نه لګي خاطر چې اوس کوم کما کالو نو د دې لپاره چې چاته به کار پې نه دی خپل ځان ته ټینشن پیدا نه کی په دې ځکه به ته په دې باندې سو کی یو پیټرن به پیو لګي یو ویلیډیشن به پیو لګي راشه دې ځکه دا د ریکوایر کړم نو اوس دې ځکه وته سو کا پیټرن واخلا ها پیټرن مې واخستلو دا به زه ولغخلم او دلته کې پیټرن کې موږ ورته سو لیکو پیټرن کې فرض مثال زه ورته وایم چې دې پیټرن ماته سکا د دې پیټرن ماته راکا د سونه سوپر دی اوسي د پیټرن کې چې څوک راځي نوم ورکي ا نه تر زیډ پورې نوم ورکي غټ حروف کې او بل دی نوم ورکي ا نه تر زیډ پورې خو وړو حروف کې خادا خو شو سو ان سي نوم ورکي سو حروف وي دي کې سو لیټرز راشي پارس کا زه ورته ما چې کم از کم د زما سره 100 روپۍ د زما سره 50 روپۍ کم از کم 50 روپۍ ورته وویل دا به زه سیو کم را بشم براوزر ته او دا به زه ریفریش کم اوس چې زه کله دلته راځم او زه دلته کې 1 2 3 لیکم او دا زه سبمیټ کوم او دغه ته کې ودرې دامو مرکم ورته خان دا موږ سبمیټ کوو ما تاسو وای دا وګوره پلیز میچ د ریکویسټډ فارمټ چې دا نه غوښتي هغه شی وته ورکړه نیمه د نه غوښتي نو ولې وزلته کې جنجال جوړه ځان لپاره ځکه د خپل نوم ورکړه موږ سره ځان پلانجو باندې مو وای غزاله کې کیره موږ سره وزر مو هغه حساب ده صحیح ده کنه اوس موږ سره به کسی نه کوي ځکه به ته چی شي کوي ځکه د کوم نوم ضروره خو په آرام راشه غنوم دی ورکړه خنوخ مې د ځکه ورکړه دا دی ورکړه دا اوس ګور دا سبمیټ کوم نوم دی ورکړی د خوستا ته سوای بیا هم ګوره موږ سره فارمټ نه داغه ولې دې کې د سلور لیټر ورکړی دي سلور حروف د ورکړی دي د توای چې ته ځوانه سو حروف ورکوي ته به چې دا دې کې کم از کم چې باید سو حروف ورکې 50 حروف ورکې څومره حروف ورته ورکې 50 حروف باید ورته ورکې نو زه راځم دې کې اوس 50 حروف شول دا به زه صف کم او دا به زه سبمیټ کم څه کوي چې دا به زه څنګه کوم سبمیټ کم اوس هم ګوره کار نه کوي پلیز میچ د ریکویسټډ فارمټ ها دا شو او دلته کې ورا شو ته موږ سیف کو فارمټ زموږ سره کار نه کوي دا ولې نه کوي نو د سیبو کو چې دا به زه ټول دغه واخلم سیف
او یو ډبل ال ایچ ټول مې غټ حروفو کې واخیستلو دا مې صاف کړو. اوس هم کار نه کوي موږ څه غلطي کړې ده. غلطي مو څه شی کړې ده؟ غلطي مو دا کړې دلته کې موږ څه ورته ویلي دي چې 15 دي واوسي که نه. زه به داسې وکړم چې دا به زه څو کمه 15 دانې به زه ورته ورکړم. څومره به ورته ورکړم؟ 15 حروف به صرف ولیکم. تاسو اوس ورته gruy 15 شو، یو سره 15 شو. ثبت کوم. راځم دلته کې چېرته کې خدای خبر چې لاړو را به شو دلته کې به دا ثبت کوم. اوس به راشو دلته کې به زه ورته سیف یو دا خانه به هم زه واخلم او دا به زه ریفریش کړم. ښه موږ مخکې نه و ثبت کړی دا غلطي موږ کړې وه. نور ښه صحیح لګیا یو. ښه صحیح ده، ښه صحیح لګیا یو. دا ایمیل شو زما سره او دا یې سبمیټ شو. کار نه کوي. ولې نه کوي؟ 15 حروف به دنه غواړي دا ورته ورکړه. ښه اوس یې کار وکړلو. صحیح ده، هلته موږ نه و ثبت کړی. نو تاسو به څه کوئ؟ ګوره دلته کې ما په پیټرن ولګولو. څه مې ولګولو؟ پیټرن مې ولګولو. پیټرن کې مې څه ورته وویل چې ته به څه کوې؟ نوم ورکولی شي او که صرف A نه Z پورې او بل A نه تر Z پورې غټ حروف او وړوکي حروف استعمالولی شي او بل دا نوم به څه کم از کم چې 15 NC واوسي، کم از کم چې 15 حروف واوسي، 15 لیټرز نه دا واوسي. که ته 10 ورکوې 10 ورکوې هغه تا باندې ډیپینډ کوي. صحیح ده. همدا شانتې که زه همداره واخلم پاسورډ باندې اپلای کړم، پاسورډ باندې هم اپلای کولی شي. نو تاسو اوس وایئ چې دا د چا یادېږي؟ نه مې یادوه. پروګرامران ټکم یو شی نه یادوي. دغلته راځي دی ګوګل ته. دا ډېر دی بلا بچی ده. دلته کې چې څنګه راشي ورته وایي چې پر مثال پاسورډ پیټرن strong password pattern HTML او هر څه کې چې ته غواړې انګولر کې ور راغلو W3 سکول ته راشه. یو بهترین ویب سایټ ده. دلته کې تاسو ګورئ انپوټ کنټری دا شیزونه دا پاسورډ پیټرن ده. دلته کې ګورئ پیټرن کې A نه Z پورې دی وي، 3 دی وي. دا د دې کې ورته ورکړی چې کم از کم 3. دا خو ماشومانو حساب ده. بل برا شو د کنټری لپاره کوډ ورکړی ده کنه. کنټری کوډ ګوره د دې ورته ویلي چې کم از کم A نه Z پورې د حروف خراشي غټ وړو کې فرق نه کوي، خو 3 حروف په تا ولني ورنه لیکي. همدا شانتي بخته راشو خطه چې راځو ان شاء الله چې دا د پاسورډ د لپاره ده. ګوره پاسورډ د لپاره د ورکړای پیټرن کې څه ورته ویلي دي چې پیټرن کې ورته ویلي چې باید زه کوم پاسورډ ورکوم هغه 8 حروف نه کم نه ډاټ یې ورکړی دا 8. دلته کې به زه اوس راشم دا پیټرن به درته زه اپلای کړم پاسورډ باندې. ګوره فلحال چې زه هر پاسورډ ورته ورکوم لږ خیر ورته غواړم چې خدای دوی کې چې تنګ نشي را سره. دلته کې به راشي زه ګوره چې هر پاسورډ ورکوم نوم مې ورته ورکړلو. صحیح ده. او دلته کې مې ورته ایمیل ورکړلو. دلته کې چې اوس هر پاسورډ ورکوم ګوره زه پر مثال یو شی مې ولیکلو. دلته راځم سبمیټ کوم هغه زما سره خپل ویب سایټ ته ځي. نه پاسورډ باید د پاسورډ په څیر وشي. صحیح ده. ځان نه بنه شرمو نه چې پاسورډ ته غواړي د پاسورډ په څیر راشي. نو تاسو بدلته کې راشي پاسورډ پیټرن به ورته اوس به دې کې پیټرن واخلئ. همدا شان تاسو غواړئ د ایمیل لپاره پیټرن هر څه لپاره پیټرن کوي پیټرن تاسو په نت باندې وګورئ اخیستلی شئ. پیټرن کې چې شی دی ګوره دې کې ډاټ لګولئ. ډاټ نه مطلب ناٹ. څه مطلب شو؟ ناٹ. کم دی نه وي د څونه دی کم نه وي. دا کوم پاسورډ څوک ورکوي دا خو د اول دا تو څونه کم نه وي، دا تو لیټرز نه دي، دا کم نه وي. نور سیستم نه ورکړه. بس چې هر څه څوک ورکوي هغه کې زموږ مشکل نشته ورسره، خو کم از کم باید دی څه وکړي 8 لیټرز باید واوسي. نو چې 8 لیټرز واوسي دا ثبت کوو. دلته کې بیرته راځم نیم ورته ورکوم. خان مې ورته ورکړلو. خان به نه اخلي، خان یې به کمه چې یو ورته اضافه شي. ایمیل مې ورته ورکړلو او پاسورډ زه راځم ورکوم 1 2 3 4 5. صحیح ده. 5 مې ورته ورکړو. دا سبمیټ کوم. ته خو په واخله کران کې پیو منی چې هر څه وکړي کنه نه در سره منی. بس چې نه در سره منی نو ته مجبور یې څه وکړي اته ته ورسې. اته ته مې چې ورسولو اوس خو به د پلارم منی او ډایرکټ تاسو ډیټا چیرته لاړله. اوس تاسو ډیټا لاړله ستا ډیټابیس ته، نه بینک اکاونټ ته نه ډیټابیس ته لاړله. صحیح شو. ښه چې دا مو شو ویډیو ماشاءالله. ښه دینه پس به موږ راشو چیرته کې دینه پس به موږ راشو ټیکسټ ایریا. یو بل هغه د زموږ سره ټیک دا هغه ټیکسټ ایریا ده. صحیح دا چې هر څه وشو زه چا نظر غواړم. نظر مهم ده کنه. تاسو نظر خو زموږ لپاره نه ده په سر سترګو سره قبول. زه تاسو نظر غواړم. صحیح ده. پر مثال your comment about my full course about the HTML خیراوي خبره تا کوي about the HTML ځکه پرې شي اهمیت نه لري. about the free HTML about the free HTML course. د دې موږ چې کوم کورس ویلې پریو کنه مفته کې دا مفته کې چې موږ کورس ویل دا څنګه و دې لپاره به تاسو ټیکسټ ایریا خلئ. ټیکسټ ایریا چې دا چې د فل هغه لري دا ټیکس ده دا هم چې دا سٹارټینګ لري او هم اینډینګ لري. بلته کې وراسه مسبه واخلم ټیکسټ ایریا
ټیکسټ او ایریا دا شو. دا زه کلوز کوم. وګوره دا راغللو چې ټیکسټ ایریا مې څنګه واخیستله. نو بس اوس دې ځای کې راشه دا صفحه او راشه براوزر ته. نو چې ویډیو زه کار راته ونه کړم ویډیو به هلته کې لاندې چې کار کوو خامخا به اوږدېږي ویډیو ښه نه تاسو را دغه شو. ګوره دا چې زه اوس تا ته ووایم دا پاتې کېږي او بل ویډیو ته خو نه سو پرېښودلی. نو اوس چې هر څوک راځي ووایي چې سلام سرجي بس دلته کې ماته بس خبرې اتې نورې شروع کوي. صحیح ده که نه؟ How are you? We are not happy with you because wale you create very long ویډیوز. دغه زما غټه ګناه ده کنه. دا ټول بس دغه باندې ما ځان ته دښمني پیدا کړې ده. صحیح شو دا شو. خو یو کس دا خو ډېر وړوکی ځای ده ما دا غټېدلی نه شي وایي نه شي غټېدلی چې څومره دې په زړه باندې جوړي همدلته کې راشه دې ټیک ده ته وایه چې دا غټ شي نو دې ځای کې ته کولی شې چې دا غټ هم راولې. صحیح ده. دې ځای کې کمنټ شي او غواړې ورته ویلي خرابه شي. دې ځای کې زه ورته وایم چې کالمز نه ده د دې روز چې کوم دي روز دا واخله راته څومره روز واخله دا روز د دې واخله فرض مثال 40 روز ما کالم ورته څومره واخله کالز ورته واخله کالمز مطلب دا ده دې کالم واخله 50 پورې ورته کالم نه 60 پورې واخله 70 څومره پورې چې ستا ضرورت وي ته څومره میسج غواړې څومره دې له وسه کېږي چې خلکو خبرې ولولې نو دا واخله ریفریش کا راشه اوس کته فورم ته اوه دا وګوره دومره کیسې پر پړې وتا ته ول کی کرا نه وکي دومره کیسې زمونږ دوم وخت کومه ده دا بس ور واخلو مونږه 15 به دا واخلو دا به زه په صف کم ته راشه اوس ور سره تا کولای شي وړو کې شان دی میسج دې کې ښکارا شي هغه میسج دې کې ولیکي ها دا شو تاسو سره ټیکسټیریا کوم چې کار ختم شو نو دینه پس به موږ راشو سلیکټ ټیګ هم پاتې شو کنه دې کې موږ کیسه ګډوډه شوې ده اخر ته دا کیسه پاتې کیږي سلیکټ ټیګ نه مطلب دا ده چې فرض مثال موږ چاته وایو چې دې کې راشه او کنټری سلیکټ کا دا بدل ته کې راشم دینه به زه مخ کې واخلم صحیح ده یو آر ال نه رسته بدل ته کې راشو دلته کې زه ورته وایم چې سلیکټ کنټری فرض مثال موږ سره مختلف کورسز دي یا کنټریز دي اکثره کنټریز ټول ګور راغلي هلته کې پیریان نه دي پکې ناست زما او ستا غوندې انسانان دي هغه هلته کې لیکي دا ټول چیزونه لیکلي وي هغې نه پس بیا دوی ته څه کېږي دغه چیزونه بیا نورو انسانانو ته ښکاره کېږي هغوی هغه ځای کې سلیکټ کوي زه به راشم دا ځان ته یو بیل ټیګ ده ښه دا بیل ټیګونه دي دې ته څه ویل کېږي دلته کې ګوره تاسو کتلی شئ ما لیکلی هم ده چې څه شی ورته واخله سلیکشن به واخلم صحیح ده سلیکټ یا سلیکشن ګوره دلته کې به زه راشم خدایا نو یا رب سلیکټ مې چې کله واخیستلو دا به زه کلوز کوم سلیکټ نه پاس به دې کې څه وکړو آپشن په نامه باندې شیز د دې کې آپشن په نامه باندې دي نور ټیکس دي او آپشن به واخلم آپشن به بند کم دې کې فرض مثال دا آپشن به موږ کافي کو کنټرول ډي به کو دغه ده ها اول کنټری زموږ سره چې د افغانستان ده که دا کورس زما به اوس HTML انتخابولو صحیح ده نو که تاسو هر څه غواړئ هغه راوستلی شئ دویم زموږ سره زموږ ګاونډي ده او بل زموږ سره څوک ده انډیا ده او بل زموږ سره یو بل ګاونډي ده دغه شیزونه به زه ټول راواخلم دا به صف کم دلته به راشم براوزر ته دا به زه ریفریش کم او دلته کې به اوس راشم سلیکټ کنټري هلکه وایي کنټري انتخاب کا کومه کنټري دې خوښه ده زه خو فلحال پاکستان کې یم دا زما دپاره ښه ده انډیا نه ورکه ټول هندوان دي همدا شانتې راشه ایران صحیح ده هر یو چې تاسو خوښ وي دې نه کولی شئ چې اوس هغه کس راشي او کنټري د ځان لپاره انتخاب کړي چې هره کنټري تاسو ترېنه غوښتي ګوره څه مې وکړل سلیکټ ټیګ مې واخیستو سټارټینګ اینډینګ لري او آپشن په مابین کې چې هر یو غواړئ تاسو ورته هغه ورته ورکړئ دا هم چې کله وشو د دې نه پس یو دوه مهمې خبرې زموږ سره نورې دي اول به زموږ سره هغه خبرې چې شی راشي فلحال زموږ سره نورې دا شانتې خبرې نشته ده خو بله به زه داسې وکړم چې فیلډ به ورته سیټ کړم صحیح ده فیلډ به سیټ کړم خو فیلډ به زه څنګه سیټ کړم پوم کې به سیټ کړم صحیح ده پر مثال زه غواړم چې دا فیلډونه نه دي دا ټول سیټ شي یو بارډر ته برابر شي یو سیستم ته برابر شي یو رنګ و روغن سیستم یې برابر شي نو د فوم دننه به راشم داسې کې به زه واخلم فیلډ سیټ دا باید ما ولګولی وای خو زه مشکل نشته څه داسې قرآن ټکی نه چې موږ کفر ته پیوځو دا به راواخلو دلته کې مې سټارټ کو او په کوم ځای کې به پې ختم کم په آخر سر د پوم کې چې دا موږ ختم کو پې
دلته کې به راشو چېرته کې دلته کې د فارم چې کوم ځای نه ختمیږي دې ځای کې به زه دا ورته فیسټ کړم، دې ځای کې دا ختم شو دا به صف کړم. خدای دې وکړي چې غلطي پکې رانه شي او دا خپله یو فیلډ واخلي. ماشاءالله دغه د فیلډ یې واخیستلو هم لیدلو دا زموږ سره د فارم دپاره فیلډ شو. دا وګورئ دا شاوخوا کې دا خط خدای دې وکړي چې نظر هم کار وکړي. اوس فلحال وینئ دغه زموږ سره دا ایریا نه ده ټوله د فارم فیلډ شو زموږ سره. ښه دا خو وشو. اوس به یو کس وایي چې سرجي ماړه راځئ او کلر خو مو ورته ورکړه، ستا د خوښې کلر نه ده، دا مو ډېر غټ ارمان ده. صحیح ده. خدای دې وکړي زه به تاسو ته ګرانه یم، زما کلر چې کوم خوښ دی هغه به هم تاسو ته ډېر زیات ګران وي. نو د دې نه پس به موږ راشو یو بله خبره هم پاتې شوه که نه، لیجنډ به هم ورته ولګوو. صحیح ده. لیجنډ خاصه پرېږدئ، لیجنډ باندې بیخي بور شو. دې نه پس دغه به واخلو، څه به وکړو ډایرکټ به دې ته اوس بیجي کلر واخلو. بیجي کلر ته راځو، په دې ځای راځم او بیجي کلر اخلم. بیجي کلر ورته څه اخلمه؟ هماغه زما د زړه کلر. خدای دې وکړي چې دا څه به ورکړه داسې یې اخلي که نه ټومیټو به زه صف کړم څه مشکل و مخکې کار نه کولو ښه ده داسې نه اخلي. نو دې دپاره تاسو وکړئ د هماغه CSS وال نه کار واخلئ. ښه څه شي نه کار واخلئ؟ CSS سټایل اټریبیوټ نه کار واخلئ. HTML کې به موږ دا واخلو، دا به داسې کړو، دا به داسې کړو او داسې کې به ورته څه وکړو بیکګراوند کلر CSS ته کیسه راړه که نه نور بس بیا تاسو ډېر روانې که نه تاسو به بیا داسې نخرې وکړئ په دې فارم باندې چې دی به هم ځان ته حکاریان کوي. ټومیټو دا به سفت لکې راشه دا ریفریش که اله وای نه خیستو ولې وای نه خیستو ټومیټو دلته کې د کلر هم غلط کړی وروره دا دې هم صحیح که ښه دا مې صحیح کړلو داسې کې ځای او سیمیکالن هم ورکړه دا بیرته صف که راشه دلته کې او دا ریفریش که دغه دا شولو تاسو سره چې شی دا شولو هغه ستاسو فارم تاسو چې څه شی غوښتل هغه اوس فلحال ریډي دی. دا مو نیم، دا مو جیمیل، دا مو سترونګ پاسورډ، دا مو ډیټ، دا مو ټایم، دا مو نمبر، دا مو کلر، دا مو جنډر، دا مو شو لینګویج سلیکشن اپشن شو، دا شو دې کې فایل راخلی په مختلفو طریقو سره قسم فایل مو په کار وي. دا شو دې کې ویب سایټ ورته ورکوي هم دا شان کې دا سلیکشن شو دې کې تاسو کولای شئ هر کنټری مو په کار وي سلیکټ کړئ دې کې تاسو کولای شئ چې خپل استاد ته مو تو هغه وکړئ نظر ورکړئ او دې نه سبمیټ او دې نه چې کوم شي زونه تاسو پر دې مثال راغلي غلطي ده نه پکې شی و ریسیټ کړئ. ډیټا به چیرته ځي زموږ سره به زموږ عزیزي بانک اکاونټ ته ځي، نه عزیزي بانک اکاونټ ته به نه ځي دا به چیرته ځي ډیټابیس ته به ځي. ډیټابیس کې به ثبت کېږي موږ ډیټابیس جوړ کړی وي هلته کې به راځي. دا و نن ورځې در زموږ سره مکمل فارم خدای دې وکړي چې شی نه وي رانه پاتې شوي که چې پاتې شوي وو بیا هم ماته ووایي زه به تاسو ته وړوکې شانتې ویډیو پې جوړه کړم هغه به اپلوډ کړو هغه به تاسو یاد کړئ. نو نن دپاره همدومره انشاءالله چې بس دا او کافي ده. ښه ډېر کار پکې وکړئ ویډیو او بخښنه غواړم چې اوږده شوله خو انشاءالله چې تاسو دپاره به پکې ډېر څه ځای پر ځای شوي وي. دا چې کله وشول تاسو به داسې کار وکړئ چې یو ښه مزیدار فارم لکه څنګه مو چې پرون کار کړی و یا همداسې نور مخکې مو کار کولو چې هر څوک ویډیو ګورئ نو ښه زبردست مزیدار فارم به ځان ته کریټ کړئ او زما ایمیل شته هغه باندې رالېږئ په فیسبوک باندې موږ سره اړیکه کوئ هر څه باندې چې وي ما ته یې سینډ کړئ او بیا موږ وګورو موږ هم خوشحاله شو او تاسو خو باسې انشاءالله چې خفه یې نو بیا خو باسې اوس خفه یې